سوار سګړو باندې بالکل روژه نه ماتېږي چې کوم سړي ویل ماتېږي نو ماته مخامخ کا یا سړیه خدای دې ژوندی ښه ساته یا پاکه خدای. اوس و داسې قسم خلکو ته څه جواب ورکوي؟ دا وایي چې په نسوار او په سګریټ کولو سره روژه نه ماتېږي، حالانکه دا خبره خو په کتابو کې په احادیثو کې چې مطلب په کوم شان سره روژه ماتېږي او په کوم شان سره نه ماتېږي دا خو بالکل کلیر ده. اوس نسوار یا دغسې دغه سګریټ دا خو هم تر حالک لاندې ځي، د دې خوند چې دی هغه هم حالک ته ځي، نو په دې سره خو بالکل کم هغه شی چې هغه حالک ته دغه ستوني ته ولاړ سي، په دې سره خو بالکل روژه ماته ده. اوس دا قسم خلک چې هغه په دې سوشل میډیا باندې وزان ته موبایل نیولی وي او دا خبرې کوي، ځانونه د ملایان رقم جوړ کړي، دا په اصل کې ملایان نه دي. حالانکه موږ تاسې به د کم عالم څخه پوښتنه کوو، هغه عالم چې هغه مستند عالم وي، هغه موږ په هغه پسې تحقیق وکړو او واقعي هم هغه عالم وي او هغه د ادارې څخه هغه فارغه سوی وي، نو باید د دغسې قسم د عادل عالم څخه موږ پوښتنه وکړو چې هغه تحقیق لري، چې هغه فالتو داسې خبرې نه کوي. اوس الله رب العزت قرآن کریم کې فرمایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تاسو د علماو څخه پوښتنه وکوئ چې کوم شي په باره کې تاسو ته معلومات نه وي، تاسو د علماو څخه پوښتنه کوئ. نن سبا هر یو کس راولاړ سي دا دین د خپل پلار د کور څخه جوړ کړی دی، چې مطلب دا دین دی لکه زموږ د پلار چې څه یې کول هغه یې کول. حالانکه داسې خبره نه ده، د صحیح علماو بیانونه اورئ او د صحیح علماو خبرې به اورو، د صحیح علماو ته به کښېنو، د هغه خبرې چې دي هغه به منو. هر یو چې دی نن سبا راسي پر دې فیسبوک او پر دې سوشل میډیا باندې کښېني، دغسې خبرې کوي، داسې مجلسونه کوي چې هغه بالکل نه په کتابو کې وي، نه په احادیثو کې وي، نه په شي کې وي. نو هېڅکله دغسې ملایان مه اورئ، کله ستاسې ایمان ته به بیا خیر نه وي.